د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګران د کرنیزې ودې او له بزګرانو څخه د ملاتړ په برخه کې له ترسره شوو برنامو څخه د خوښۍ ترڅنګ ټینګار کوي چې په روان کال کې دي د دوی حاصلاتو ته د پلور بازار او معیاري مارکیټ رامنځته او نورو ستونزو ته د هم رسیدنه وشي. توجه خاص ریاست زراعت ولایت بلخ دیگر سا باید بکنن که وقت حاصل ما که میشه محصولات از بیرون داخل مارکت میشه که از این جمله ما ضرر میکنیم. مثلا اگر یک کیلو بانجان رو میره بگیریم یا یک کریت بانجان رو میره و امثال از او در وقت جمع‌آوری یا در وقت حاصل ما از بیرون محصولات داخل مارکت میشه که اینمی یک ضربه بسیار شدید در قسمت زراعت یا باغداری یا میوه‌جات در افغانستان است. ما از دولت میخواهیم که ما این شروع سال است بخیر کشت حاصلات ما میرسه. ما یک مارکت درست نداریم که حاصلات ما به فروش برسه. ما کشت حاصلات ما میبره مارکت ما رو به سقوط میشه، ما ضرر میبینیم. از دولت خواهان هستیم که اول یک مارکت درست، یک بازاریابی درست و بعدا از نگاه اینمی مشکل ما داریم. له دې سره د دهدادي ولسوالۍ د کرنیزو چوپړتیاو مدیر وایي چې روان کال کې د بزګرانو د ستونزو حل په برخه کې یو لړ ګټورې برنامې او پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي ترڅو بزګران په پراخه کچه حاصلات ترلاسه کړي. ما در سال جاری انشاءالله کوشش میکنیم که همراه تجارا هم صحبت کردیم که مشکل صادراتشان است یا مشکل امی مارکت است، همراه ما وعده داده و دیگه هم مؤسسات همکار همراه ما وعده داده که در سال 14 انشاءالله همراه دقیقین کمک میشه. د دهدادي ولسوالۍ 90 سلنه اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او ګڼ شمېر بزګران یې د باغوانۍ ترڅنګ غنم هم کري.